Assalamu alaikum friends, my name is Hidayatullah. I did my MA English from Namal Peshawar. फ्रेंड्स इंशाल्लाह چې ما یو کوشش کړی چې څومره سټوډنټس دي هغه سټوډنټس د لپاره زه آسان ګرامر چې کوم دی په ویډیو په درو باندې زه تاسو ته ډیلیور کړم زما به کوشش وي چې زه په خپل یوټیوب چینل یونیورسل انګلیش لینګویج سنټر او سره زما چې کوم په فیسبوک باندې چې کوم پیج یونیورسل انګلیش لینګویج سنټر په هغه باندې انشاءالله زه خپل ویډیوز اپلوډ کوم او کوشش به ما دی چې اسانه په اسانه طریقه باندې تاسو ته چې کوم دی زه ګرامټیکل ټرمز راوړم او دلته ټیچ کړم هغه سټوډنټس چې هغه په ګرامر کې چې کومه کنفیوز دي پرابلم یې ورته انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا ویډیوز هغه خلکو لا هیلپ ورکا سټوډنټس چې کوم اکثر سټوډنټس موږ دا وایي چې پریپوزیشن چې کومه هغه ډېر پرابلم وي سټوډنټس د لپاره په ټیسټونو او مختلف قسمه په ایگزامینیشن وغیرہ په دغه موکو باندې نو زما چې کوم نن درې پریپوزیشن سلیکټ کړي ستاسو لپاره چې هغه کنفیوژن لري کړم ادریز ما سره چې کوم دلته یو دی اون دی بل دی اباو دی او بل دی اوور دی نو زه کوشش کوم چې اسانه طریقه باندې تاسو دغه درې واړو په منځ کې چې کوم ډیفرنسز دي هغه تاسو ته ټیچ کړم لومړنۍ خبره زموږ تاسو لپاره اون دا چې اون مونږ کوم ځای کې استعمالولی شو کوم ځای کې زه اون چې کومې پریفرنس ورکولی شم استعمالېدو ټایم کې نو یاد ساتئ سټوډنټس چې اون دپاره لومړنۍ خبره دلته ما لیکلې ده چې کانټیکټ ضروري دی چې کله یو شی بل شي باندې پسه موجود وي کانټیکټ ورسره یي کانټیکټ یې ټچ یي په نو زموږ ستاسو به چې کوم دی اون له ترجیح ورکوو ٹھیک شو مثال په توګه دا باکس دی او پسه بال په پروت دی نو زه به ور یاد ساتئ پریپوزیشن اون استعمالوم نو زه به داسې ویلی شم چې د بال از on the box دغسې چې کوم بل اگزامپل مثال په توګه زه ویلی شم چې the bird is sitting on the tree ځکه چې bird او tree په منځ کې یو کانټیکټ دی نو انشاءالله چې تاسو به on زده کړئ چې on دپاره لومړنی شرط شی ضروري دی کانټیکټ ضروري دی کوم شی نه په منځ کې اپر او لوور آبجیکټ دغه په منځ کې کانټیکټ ضروري دی نو دې وجې به زموږ on استعمالو ما سره چې کوم څه بل ټاپک بل چې کوم یو پریپوزیشن دی را سره هغه موږ سره اباو دی چې اباو زه کله استعمالولی شم اباو لپاره ما یو دوه خبرې تاسو ته لیکلي دي چې لومړنۍ خبره ضروري ده چې کله هم زه پریپوزیشن اباو استعمالوم نو پکار دی چې دا اپر او لوور آبجیکټ په منځ کې کانټیکټ نه نو کانټیکټ دا خبره ضروري ہے والله ٹھیک شو دویمه خبره کې دا ده چې اپر آبجیکټ may or may not directly upward below object یعنی چې کوم پاس یو شی دی دغه لاندې شي سره باندې یا یاد ساتئ ډایرکټلی اپورډي او یا به چې کومه ډایرکټلی اپورډ نه نو دغه دواړو صورتحال کې چې کوم شي له به زه پریفرنس ورکوم زه به چې کومه پریپوزیشن اباو له پریفرنس ورکوم مثال په توګه زه تاسو ته اگزامپل لیکم زه اوس وایم چې دغه وایټ بورډ باندې پاس بالکل سیده چې کومه کلاک موجود دی کلاک دی په زه به اگزامپل داسې لیکم چې دی کلاک is above the whiteboard اوس که شری تاسو وګورئ اوس مثال په تور باندې بالکل چې کوم غړای دا په وایټ بورډ باندې بالکل ډایرکټلی اپورډ دی نو دې صورتحال لپاره هم چې کوم زه ورله پریپوزیشن اباو استعمالولی شم که تاسو دلته ډایګرام ته وګورئ نو دلته چې کوم دا بال ډایرکټلی اپورډ دی بالکل دغه باکس ته نو دې ځای کې ویلی شم چې د بال از above the box او که دلته نورو بالونو ته وګورو نو دا خو ډایرکټلی اپورډ نه دي دغه آبجیکټ باکس ته نو یاد ساتئ دې دپاره هم چې کوم تاسو اباو استعمالولی شئ او دې لپاره هم استعمالولی شئ نو دا زموږ تاسو سره چې کوم اباو په باره کې خبره وه چې اباو موږ استعمالولی شو چې کله یو شی د بل شي ته ډایرکټلی اپورډي نو کانټیکټ کی او که اپورډ ډایرکټلی نه وي ورته هم موږ تاسو به پریفرنس اباو له ورکوو ټول نه ضروري خبره زموږ تاسو سره په دغه پریپوزیشن کې هغه اوور پریپوزیشن دا ټول موږ لوکیشن هغه لپاره استعمالولی شو لوکیشنز لپاره استعمالولی شو ګوره یاد ساتئ سټوډنټس اوور زه لومړنۍ خبره دا ده چې زه اوور هلته استعمالولی شم چې when upper object is directly upward below object ور یاد ساتئ چې کله یو شی بل شي ته ډایرکټلی اپورډي دلته ما هم دغه خبره کړې یا ډایرکټلی اپورډ نو ګوره یاد ساتئ دغه دواړو قسمه صورتحال کې چې کله یو شی بل شي ته ډایرکټلی اپورډي نو زه به ګوره ورله پریپوزیشن صحیح استعمالوم زه به اوور استعمالوم او اباو هم استعمالولی شئ ځکه چې دلته هم ما دا خبره کړې ده نو زه داسې ویلی شم چې د بال از اوور دی
box. نو بالکل دلته چې کوم زه ایباو هم استعمالولی شم ځکه چې په ایباو کې ما دا خبره کړې ده چې کله یو شی بل شي دا ډایرکټلی اپورډي نو زه ورله څه استعمالولی شم زه ګوره یاد ساتئ ورله ایباو استعمالولی شم او اوور چې کوم دی یاد ساتئ که چېرې سیټ کې زموږ سره دلته داسې ډایرکټلی اپورډي نو بالکل ته به بیا اوور نه استعمالي ته به بیا چې کوم شی استعمالي صرف او صرف ایباو له به پریفرنس ورکوي ګوره یاد ساتئ بله خبره پکې چې کوم دی زما اوور دپاره دا لیکلې ده دویم پوینټ دا دی چې وین افر ابیک از مووینګ بیلو آبجیکټ یاد ساتئ چې کله مونږ ستاسو سره یو شی دغه بل شي باندې پسه موشن کې تیرږي مووینګ پوزیشن کې نو ګوره یاد ساتئ مونږ ستاسو به څه ورله استعمالو مونږ به اوور استعمالو ښه مثال په طور باندې زه ګوره تاسو له اګزامپل درکوم زه که چېرې وایم چې اوس مثال په طور باندې یو ټیبل دی او ټیبل باندې چې کوم دی کیټ چې کوم دی جمپ لګوي نو که فکر وکړئ ټیبل مونږ سره چې کوم دی لوور آبجیکټ شو او کیټ مونږ سره چې کوم دی اپر آبجیکټ شو هغه اپر آبجیکټ چې دی په مووینګ یعنی په موشن کې دی نو ګوره بیا به تاسو ورله څه استعمالوئ بیا به ورله ګوره اوور استعمالوئ مثال په طور باندې زه ویلی شم چې د کیټ is jumping over the table نو که فکر وکړئ چې کله یو شی یعنی چې کوم لوور افر آبجیکټ دی هغه چې کله په موشن کې نو زه به ورله کوم شی پریپوزیشن استعمالوم زه به ورله چې کوم دی اوور استعمالوم بله خبره دی اوور دپاره ما یو بل ډایګرام استعمال کړی دی یوز کړی دی او په دې سره ما لیکل کړي دي چې وین upper object covers lower object زه اوور کله استعمالولی شم بل ځای کې زه اوور هلته استعمالولی شم چې کله یو شی هغه لوور آبجیکټ مکمل کور کا نو دغه لپاره به هم زه چې کوم شی استعمالولی شم زه به ورله استعمالوم اوور استعمالوم دلته یو خبره په ذهن کې ګوره یاد ساتئ چې که چېرې دا چې کوم یو شی دی چې کور شوی دی د اپر آبجیکټ د وجې دا که په کانټیکټ کې ای او که کانټیکټ کې نه پروا نه کا خو ګوره یاد ساتئ کورینګ ضروري دی نو چې کله یو شی بل شی مکمل کور کا نو زموږ او ستاسو به ورله بیا پریپوزیشن اوور استعمالوو دلته اګزامپل زه مثال په طور باندې لیکم زه یم چې په ټیبل باندې چې کوم دی څادر واچول شي یا خور کړی شي نو زه به ورله بیا اوور پریپوزیشن لګوم ښه نو زه داسې ویلی شم چې پلیز spread the sheet over table نو که فکر وکړئ موږ سره چې کوم دی شیټ هغه مکمل ټیبل کور کولی شي نو دې لپاره زه چې کوم دی اوور استعمالولی شم دغسې زه ویلی شم چې پلیز spread the blanket over the bed نو زموږ او ستاسو دغه لپاره چې کوم دی اوور استعمالولی شو انشاءالله سټوډنټس تاسو به د زما ویډیو خوښه شوي را روانو ویډیوز کې به زه کوشش کړم چې ښه سمپل او اسان ګرامر تاسو له راوړم او تاسو ته ټیچ کړم تھینک یو ویری مچ